غټ وله او لاندې ښایسته ځای. دا خو جواري دی. عجیب یخې دي اوبه نو ووایه څه سره داسې خړه ده. یا یو سفر به انشاءالله ستې سره زه اتمن کوم د خیر. بیا به انشاءالله راځو. د انارو په سیزن کې هم ځای شاوخوا شي کړی دی زموږ تر راتګ د مخه. یو خوا ته ورنې په دې کې وینې شاوخوا ټوله ځوځان ورکړي دي او بیا اوبه ټوله سر ترکاري ده. جنګ داسې پسې راویش کوي او ښایسته ده دا ځای وطني رومیان. دغه دی او دا به زما ډېر بد ترخه مي درلی. توت بیخي اوس سره دغه سو سپېشتې کرل سوي دي. موږ اوس غواړو په انځورو پسې. دغه دي انګوره سم پاخه نه دي. دا د نسوارو کډو دی نه ده. د ورځې دپاره دا ښه ځای دی. چې مو وکړله شاته به سپوږمۍ کېدای چې تاسو وینئ. السلام علیکم ګران دوستانو. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار ارغنداب ولسوالۍ د مسیرآباد په نامه یو کلی دی. په مسیرآباد کې د انارو یو باغ دی. ماشاءالله ښایسته موسم دی. موږ هم ګرمي را وتښتولو رالو دا باغو ته. نو دلې به وګرځېږو انشاءالله. دلې یو تر ډېره وخته د شپې تر 10-11 بجو. نو تاسو ولاګ را سره تعقیب کړئ چې ښایسته فضا در باندې ووینم. دا خو وینې جواري دی. څنګه ځای دی ته وګورئ. غټ وله او لاندې ښایسته ځای. دې خوا ته جواري بلې صحیح دی. دا خو جواري دی. و نو دا خو جواري خو نوم چې دا جواري دي که ګنۍ ده. دا دې وینې څنګه جواري دي. جوارو میله نوم بیا ښه خوند کوي. دونه غټ جواري وینې بیخي زما تر قد ډېر لوړ دی دا جواري. روت ته رالو روت. ماشاءالله. دا خو بیخي ډېره غټه کیسه ده. و ماشاءالله. عجیب یخې دي اوبه. سفر څنګه و؟ سفر هم ډېر خوندور و. په خیر راورسېدې؟ په خیر الحمدلله. بیخي غټ ځای دی. اوه ښار ګرمي وله و اوس دلته رالو بیخي دی ناوله ده. وا بیخي ماته ده. دا رود دی. دا نو د دهلې څخه راغلی دی. داسې ورته وګورئ. نو ووایه څه سره داسې خړه ده. دا دې زم ته راګډ سومه. ته وګور راګډ سومه. د رود په مابین کې ولاړ یم. خوندورې اوبه دي. وارې وارې مې پښې م وتخېږي. دا بیا ښه موسم هم دی. هوا هم بیخي برابره سوه. دلې به ورته کښې دا خو رود سو او موږ بېرته روان سو. ځینو دغه ته لمونځ کوو. مازدیګر ناوخته دی. نور عکسونه در څه ونیسم. و دا ښه ځای دی. ځای ته راووتو. نو اوس به زه زموږ د شپې ځای په تاسو ووینم چې چیرې موږ شپه کوو. بابکه څنګه یې؟ په خیر یې؟ بیخي شکر دی. په اختر کې خو زه نه در سره ولاړم. اوه زه در ملامت سوم. نو خو هغه انډیوالان نه کېدو. نو یا یو سفر به انشاءالله ستې سره زه اتمن کوم د خیر. و دغه انار دی. ته
ته وګورئ ښایسته د انارو باغ دی یو طرف بل طرف ته ښایسته انار دی او په د مابینځ کې یې لار ده بیا به انشاءالله راځو د انارو په سیزن کې هم ښایسته واله پکښې رابهیږي دلته دا ځای شاوخوا شکړی دی زموږ تر راتګ دمخه دې خواته واله ده څنګه یې پهلوانه ولمبېدې ها سړی مه سې څنګه یې دغه جګۍ د وینې په دې کې وینې شاوخوا ټوله ځوځان ورکړي دي او بیا اوبه پر رایلی هغه دې وینې دې خواته هم ښایسته ځای دی څنګه ښه ګلان یې کرلي دي ماشاءالله بنجڼ یې کرلي دي دغه درته وګوره ټوله سر ترکاري ده ښایسته ګلان دي دې خواته د بابا کوم لمونځ کوي موږ به لمونځ وکړو د مازدیګر دې خواته نو ښه ترکاري هم کرلې ده وینې بنجڼ دي سپس راویش کوي او ښایسته د دا ځای وطني رومیان پاخه یې کوي او مستې هم د دغه ځای خپلې نو بیا جلا خوند کوي مرچک خو هم شته او ښایسته مرچک دی دغه دی او دا به زه هم ډېر بد ترخه مي هغه داسې دغه رنګېدی او بالکل بادرنګ پیدا کوو امیر صاحب هو ښایسته ترکاري د بینډي رومیان هم شته امیر صاحب هو دغه هندوانه ده که څه شی ده هو بادرنګ پیدا دغه دی تازه درلی دا د جوړنګ په سر کې چې د اول بادرنګي په خورا خوږ هغه دی بازار د هغې سره ډېر فرق دی تازه اوریجنل بادرنګ یو څه پرېمنځل غواړي او دغه دی ښایسته تازه ځای پر ځای مو راوش کوئ دا دې ګور خورئ راځه دا غږ کې که دا نازک دی ولاړ خو نه وم دا نازک دی و دا نازک صحیح دی صحیح دغه دي دا مشنګه د وینې بیا چې وروسته خټکی ځینې جوړېږي دې خواته هندوانې دي دغه دي هندوانې دغه هندوانه ده ډېرې میوې شته ها څه شي صحیح دی راځئ اوبه ګرځېږو وینې دا خواته ترکاري بخه شو دغه تیار بادرنګ راسره دی داسې به وګرځېږو په دا باغچه کې وګوره اوبه دي دا طرف ته ښایسته اوبه ګڼه باغچه ده چې بیخي دغه د انګور خو هم کې ستا امیر صاحب دغه د انګور دی توت بیخي اوس سره دغه سو و دا چې رالوېدلي هم دي دغه دي وینې لاندې ښایسته سپېشتې کرل سوي دي موږ اوس غواړو په انځرو پسې ګرځو چې انځر پیدا کړو دا شفتالو د حمید خانه
ښه څونه کوچني دي و نه به یې پاخه سوي دا دي دې خوا ته انګور هم ستا او ما ته پاخه معلومېږي یا ستا کې بمبوري هم ستا دا دي انګوره سم پاخه نه دي دغه دي ښایسته باغچه ده بیخي ډېره کمونه مېوې کښته سره د ترکاریانو ونیسه خوند کوي نن یې دا دی خوند یې ګوره حمید خان وکتی ورپسې ګرځو خولې م دی اوبه ورته وکې و دا دی دا وایي وریښتانو ته ګټه کوي بابک دا شیده اول انځرو د کال تر دې د مخه مې نه و خوړلی و خدای پاک دې مو پر مخه کړي ګرمي هم نشته او دم ښایسته شینکیا او واقعا هم ښایسته باغ دی ولې چې هر شی شته کې زردالو شفتالو انګور انار انځر ترکاري کې مقصد بادرنګ رومیان بانجان ټوله شیان کې شته د نسوارو کډو دی یوه دا د نسوارو کډو دی نه دی دغه ښایسته ځای دی د ورځې دپاره دا ښه ځای دی داسې ښایسته ځای دی وینې ښه تونګاچه ده او پاشي کړې ده شنه سایه ده مخکې اوبه دي د ماښام لمانځو ته رالو دلته کښېناستمه لمونځونه چې مو وکړله شاته به سپوږمۍ کېدای شي تاسو وینئ ښایسته سپوږمۍ د ارغنداب د رود غاړه شاوخوا رقم اوازونه د اوبو د مرغانو د چینجان تاسو غوږ ورته ونیسئ رقم اوازونه دي نو ډېر خوند مې ځینې واخیستی یو خو ډېره ښایسته هوا ده بل له ښار څخه لرې فضا د شر و شور هېڅ شی نشته نو چې واقعا چې بیخي خوند مې ځینې واخیستی ډېره یخ هوا لګېږي یخ باد د اوبو غاړه نو بس ډېر وخت زه کښېناستم یوازې دی ورته پسې راځه نو وربسو هلته به بانډار وکړو د خیره یخه هوا یې وارې وارې ولګېږي دغه اوازونو ته تاسې غوږ ونیسئ ډوډۍ تیاره شوه دا دی روشه